فرعون لوی ظالمو. اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی، زستاسو لوی خدای. دا غټ ظلم دی. تعالی دا عقل دی خدای درکړي، دا سترګې الله دی لپاره درکړي دي چې د خدای مقابله کې ودرېږه. انا ربکم الاعلی، زستاسو لوی خدای. نمبر 1. دویمه سوا بنی اسرائیل اوسېدل په مصر کې. دا د یعقوب علیه السلام نوسیو. یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات لا، نو د یعقوب علیه السلام 12 بچیو. 12 د دې 12 بچو نه د هغه نسب خور شو، او د مصر د نیمې نه زیات یا نیمې ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو. د مصر چې کوم خپل خلک وو، ذاتي کوم خلک وو، بادشاهي د هغوی په لاس کې وه، وزیران هغوی وو، فرعون د هغوی نه و، هغې ته به قبطیان وی. نغی به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بنی اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی، هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی. نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول. دا د ټټو کار به په دوی کو، ټټی به پې صفا کول، لارو کوڅو کار، دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو، ډیرانونه به په دوی چلول، او په ښځو به ولا په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلي خلک یې، تاسو خو د مصر خلک نه، نو موږ له په کور کې خدمتونه کوئ. په ماشومانو به ولا خدمتونه کول، او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بنی اسرائیلو کول، د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغوی اولاد به کول دا کارونه. نو فرعون خوب ولیدو، وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري سور دی، په زمري باندې، او چابک ورسره دی، او دی نیغ زما د دربار ته راننوت. او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی، خدای پاکه دا څوک دی؟ او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما د تخت له یو لته ورکړه. چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راوغورځولو. نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه، وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب، دا زمري باندې چې کم سړی را روانو، نو دا د په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو، سنګ شکل سړی و؟ یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روانو، هغه زمونږ نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسی، هغې طرف نه را روانو، او شکل یې هم د هغوی په شان معلومېده. دا هر چا شکل معلومېږي، دا هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري. لکه اوس د پنجاب نه یو میلمه راغی دلته کېناسته، او تاسو ورسره خبرې هم نه کړې، تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی. د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی. بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پیژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی، دا د پلانکې علاقې دی، دا د پلانکې علاقې دی. وی بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی، او د هغې د طرف نه هم راغی. وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی. څنګه دی؟ وی دوی کې به یو الک پیدا کېږي، بادشاهي به هم دنه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي، او طاقت به ورسره وي، لکه زمري طاقت دی، کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی. او ستا دربار ته به نیغ راننوځي، تا کې به دونه جرأت نه چې دې منې کې، او نه به ستا نوکران منې کولی شي. او دا تعبیر او ټولو او بالکل دا تعبیر څوک ورسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی. سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصولی، مخکې نه به ورته بند تړی، دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی. څنګه به بند تړو ورته؟ وی بس اډر کوه، او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه، دا ختم کا، به دا هلک باړو پیدا نشي. یعنی دونه قمقلو، دومره بې وقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي؟ الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپېره بچی ته هغې ته بند څنګه تړی؟ ته هغې ته بند نشي تړلی. خو دا ردی او خپل سوچو د الله د حکم، د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې د مارونو د انسان تدبیر اس کار نشي کولی. تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي، تدبیر فیل کېږي. بیا تو به هر څومره تدبیر استعمال کې، خو چې تقدیری مسله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي، تدبیر فیل. ته بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي، خو چې د مرګ توره د الله د طرف نه مقدره پې را پرېوځي هغه تدبیر ختم. د ډاکټر په مخ کې به ته ساه خېږي، په اپریشن تیټر کې به ته ساه خېږي، اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي، د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي. ولې؟ تا تدبیر وکړو، تدبیر د پاسه د چا توره راله؟ د الله د تقدیر. ای کې سم نه خیر او خلاص. نو سپېره دلته دوکه شو. دغه وخت کې دې سپېره له پکارو چې ویرېدی، او دا ولې ما نه بادشاهي بالي، ولې به سر د لاندې غورځېږم؟ دا هلک به څوک چا د کې به طاقت څوک پیدا کوي؟ الله به پیدا کوي. ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی
اوهو دا نه د پکار بس توبه طایب کېدل پکار ورته لیکن هغه نور موچت شو اډر وېسته وی بنی اسرائیل کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنه ظلم زیات شي دا بل ظلم هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بنی اسرائیل باندې تخپل ټټه پاکه او ته پلارو کوسي جارو کې او ته دغه په خدو په ماشومان په کورونو کې خدمتونه کې او پټو کې په کارونه کې وډرانونه په خوره دغه یو ظلم دا بل ظلم شروع شو بس چې کم ماشوم به پیدا کېده په گاون کې پته لګي جاسوسان ګرځل ماشوم به راوځي مور مخ کې به حلال کا چاغه کولش لیکن زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نه اوچتای ظالم دې دانه و چې ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېده الله پاک رسول الله مبارک فرمای ان الله لیملی الی الظالم خدای ظالم له مهلت ورکوي خو چې کله اونې سینو بیا ته څوک نشي را خلاصول بیا اقا ظالم چغې وباسي په کټ کې پروتي او یو چغې د اسمانه پورې خېجي خو الله بیا رانیولي بیا راونیسي مګه خو نخرې کوي کله یو ځای سوړه وباسي کله بل ځای سوړه وباسي کله جامې کرپوي کله د خوراک شیره ورځي خو چې کله د لټ هغه سیخ په د پاسه راغې بس بیا یې سم نشته خبره ختم نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه بیا څوک خلاصولی شي خو زمونږ ایمان دی الله پاک داسې وکړله چې دا قوم ورته راوچت شو صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي دا ځوانان به بوډاګان شي نو بیا به کال 2 4 10 شل کاله په زموږ خدمت څوک کوي نو دلته بیا تیر وته وی یو کال وجنې بل کال مو وجنې سپیره بچیا که په دا کم کال کې نه وجنې دی کې هغه پیدا شي سبا کې نو چې په کم کال وي موجنې نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ او په کم کال چې وجنې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی خلکو ته پته لګي چې پولیس والا څنګه په کور را دننه شو الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو بعضې وخت الله داسې کوي او لګیا د تنور اچوي د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاکې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي غرغنډه ده او دا بچی ورسره دلته په دا غیږ کې دی موسی علیه السلام ورسره دا غیږ کې دی او تنور یې اچولی دی او دقه دی چې کارنده پرې را دننه شو الله دماغ الټه کړل بالکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب لیونی خو نه پوهېږي موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځاو اوس لیونی خو نه پوهېږي دغه وخت خدای جنون راوست تنور کې چې وغورځاو هغې راغلل ماشوم څه شو دا اوس لیونی ده ها څه وې خلکو ته تاسو خو موږ په لیونی پسې راوستو ټول کور یې ولټو ماشوم کم دی ښځه خو پاګله ده لیونی ده بس هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو او ما بچی مې څه شو موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوته خوله کې بنډلې ده او د پیو په ځای غره وي او راوچتې که د مظلوم خدای مدد کوي چې راوچتې که اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي اوس بیا راځي الله پاک وتعالی کې واچوي صندوق جوړ صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچی ورواچو او بند یې کا او دریاب ته وروله دریای نیل ته ورغورځاو او لور ته وي بچی ځه ورپسې رو ورپسې ځه چې پته ولګي چې دا صندوق کم خوازي ماشوم صندوق کې پروت دی اوس چې الله پاک د چا د جون فیصله کړي قسم په خدای که څوک د څه وباسي او چې د چا د مر فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي صندوق رو چپه وړي د فرعون دا محل د دریاب په غاړه او د دې دریاب نه یو وله د محل ته دننه تلې وه نو جبریل علیه السلام ولا رو دیکه ورکی هغه ولې ته ولا جوړ کړه په هغه وله کې دننه لاړ هلته د فرعون زنانه او وینځې او جنکۍ راغلي دي هغې دغه چمن کې د لختي په غاړه د هغه ولې په غاړه لګیا دي یا لامبي یا لوبې کوي صندوق ورغې یو څنګه ښکته هغې سره ونښته او دا صندوق کې څه دي چې راوچتې که او صندوق یې کلو که خشته ماشوم پکې پروت دی عقل څه وایي اوهو دلته عقل جدا مسله راله خو خدایا د دشمن کور ته ورغی کوم دشمن نه چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ
اوس بس کېږي او چې بی بی آسیه سنگ کو لو کو ماشومې روچت کو سینې پورې اونیوا. بس اتفاقی رب د بی بی آسیه په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله. چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې. او فرعون په دې عاشق و. څه به وایه څه به یو ماشوم مې مونتی دی دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی. قرة عین لی ولک. ستا دپاره به هم د سترګو ټنډک وي او ته به هم پرې خوشحاله او زه به هم پرې خوشحاله یم. کوم دی دا دی وی ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی. علما وایي وی که فرعون داسې ویلي چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه. ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې له هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بی بی آسیې په شان دی. وایي تا له به ما له به نه آسیې نه پرېږدم هسې نه دغه ماشوم نه بې ګوره دا خو زما غېږ له راغی ما سره به لوي شي ستا غېږ کې به لوبې کوي ستا بچې به نو څنګه به ستا دشمن شي تا نه به څنګه بد شی والي. هغه غلطه خبره پرېوته او هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی که او د چا پی ناغشتل چې چا به هم سینې ته اچو پی ناغشتل هغه خور ورسره ده خو پیژنې ځان خو نه ښیي ورته. یاره وایي زمونږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي کم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي. وی ته ورشه راوله ورپسې. دا چې لاړه مور ته وي مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد. زما رور خو د چا سینه نه دي او جاړي او وایي چې ما ورته ستا اله وی چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري. نو اوس الله څه کوي که دا نیغه تلې وي چې ښه ورځم نو شک به پې کو چې هم د دې بچی دی. وی نه زه پردي بچي ورته واچولی شم لوبولی چې دا لږ کلک کې پې. د فرعون کارندګان لاړله او ورته وی چې هغه ښځه خو نه راځي. وی ګوره څومره تنخواه چې غواړي مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونتی دی پی به وله ورکړي. د موسی علیه السلام یې مننه زه نه شم که دلته یې را کوي را دي که دلته به وله لوی کړم تنخواه به هم را کوي ډوډۍ به هم را کوي او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نه شم تللی. بی بی آسیې فرعون ته ویل ته به وله ولیږو ځه نو وی ښه ویلېږه خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته خپل کور له وله راوسته تنخواه وله بېله مقرر شوه او پروتوکول ورته بېل مقرر دی. صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون ماشوم له پی ورکوي. خلک به راتلل او دې ته به زموږ سپارښ وکړه د فرعون ښځې ته زموږ سپارښ وکړه. ګوره الله پاک چې زموږ پښتانه وایي چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي. داسې ده که نه 60 ډزه سړی لګېدلی دی 60 ډزه او خدای بچ کړی دی. یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی 60 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی. د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي ستا شوګر دی ستا داسې بیماري چې ستا اپریشن هم نه کېږي اجمدی ګرځي په بل ټوخی راغلی دی هسپتال ته هم نه دی رسېدلی په لاره دی سوتی ده. نظام چلوونکی څوک دی الله دی. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او عزت او ذلت د چا لاس کې دی هم د رب العالمین په لاس کې دی. هغه موسی علیه السلام خدای لوی که او هغه فرعون ظالم خدای هلاک که او څنګه یې هلاک که. موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده هغه ټوله قصه درته نه ویم. هغه لوی شو او بیا لړ د شعیب علیه السلام علاقې ته د هغه کار به داسې و چې فرعون پې پویدر وستر وده چې دا هلک معلومیږي. هغه به کار داسې کو چې فرعون پویده هوښیار و چې دا هلک معلومیږي. نو بار راوته دی 2 کسه په جګړه دي یو د موسی علیه السلام قومي دی یو د فرعون قومي دی. نو اپې غټ پنډې تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا را سره یو څه د فرعون قومي ورته وایي وي دا خو نشم وړی. دی کې موسی علیه السلام راغی ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي. هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوې دی د وړي شي چې تی پې وړې وایي هو دی به وړي دا زموږ نوکران دي. هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه. وی نه په ده خامخا وړم. موسی علیه السلام بیچ بچاو کو چې دا شی په یو نسي. هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته خو هم د ده قومې بچې موسی علیه السلام سوکو چت که خو چې دی مرایلی د شالی وله راو باراو که نه نو لاندې را پرېوته ساتې وته. خو د موسی علیه السلام سوک اوس هم پښتو کې خلک ویل که وي د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام سوک ته وایي چې سوک یې ورکه بس سړی
پس بکه پرېوته وخرړېد مړ شو. سار له خو پته ونه لګېده غرمه واړو سوکونه یو موسی علیه السلام خبر دی، الله خبر دی، یو هغه سړی خبر دی. او سار له دغه هلک بل چا سره په جګړه دی. بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده، وی راشه که نه دا سړی په ما ظلم کوي. موسی علیه السلام ته تا خدای خلق کا، پرون هم دی یو سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده، اوس بل لا باندې وجنې. خبره خو بیچ بچاو شو، خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی دی. هغه لاړ فرعون دربار ته، وی صاحب هم هغه هلک دی که نه، پرون چې کوم سړی وجلی دی ده وجلی دی، ما خو هر څه ولیدل. بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی، وی خپې وباسه وطن نه ځه، ستا متعلق فیصله وشوه چې دې ملک کوو. دا همغه هلک معلومیږي. نو موسی علیه السلام لړ مدین ته پیاده لاړ، ډېر مزل یې وکړ، ډېر مزل. او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب، او هلته یو کوی دی، کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي. او دی یو غاړې ته پرېوته، سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړه، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای زه ستا خیر ته محتاج یم، خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج یم. او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وی الله ته، او الله بیا په بنده مهربانه دی. زه هم شکر دی چې د الله شته چې موږ ته چغه ووهو. مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته. او رسول الله مبارک فرمایي، حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه او د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکي شی بل نشته، دا ډېر زر رسي. او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي. او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي؟ اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، مدد بده کوم، لږ ساعت پس دینی خو مدد بده کوم، ته مدد پس بی او مدد بده کوم. الله مدد ته ګوره، ظالم تم ګوره، مظلوم تم ګوره. چې خلکو څنګه خپل ګړې چیلې خان سیراب کړل نو یو غټه تیږه به چې هغه ګڼو کسانو چتوله او په کوي به ښوده، نو هغې خلکو هغه تیږه واغېسته او د کوي د پاسه کېښوده، لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودی. او دا دوه جینکیانې دي، هغې خپلې ګډې چیلې منې کوي اخواته نه را پرېږدي. او چې خلکو تیږه کېښوده او به لږې پاتې شوې نو موسی علیه السلام دا جینکو نه تپوس وکړو، وړو تاسو څوک یې؟ یاره زمونږ یو بابا دی، بوډا دی، سپین ګیري د هغې لوڼه یو، رورم نشته، او مونږ به هله دا خپلې ګډې چیلې سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي، خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو. چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې، بس موسی علیه السلام ورپاسېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخ یې کړه. پیغمبري طاقت دی. او کومه بورقه چې به لسو کسو راایستله په یوازې ګرګړۍ ته وکړو راویویستله او جینکوله هغه ګډې چیلې سیراب کړې، جینکې لاړې او موسی علیه السلام بیا سر ولګاو او الله ته محتاج چې خدای دا به څه کوو، ډېر لرې رالم، شپه به کوم ځای تېرو، دا به څه کېږي؟ جینکې لاړې پلار ته وایي دا د شعیب علیه السلام لوڼه وي. بابا داسې یو هلک دی او بې کسه بې څوکه معلومېږي، پیسې نشته او جامې هم د سفر دی، او بابا ډېر مضبوط تکړه دی. وی ورشئ واس کې وت نو یو ورپسې راله او ورته وی ای ملګري زما پلار دې غواړي، ان ابي يدعوک، بابا مې راته اواز کوي چې تا موږ لکه مې ګډې چیلې سیراب کړې د هغې مزدوري درکوي. بس ده وی زه ډېره ښه ده، ما خو د خدای دپاره کړي دي، خو چې سره کوي زه وربشو، سړی که نیک سړی وي نو رهنمایي به ترې والم. جینۍ مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی، نو موسی علیه السلام ورته وایي هغه جینۍ ته وی ای خورکې ته رسته شه، ته چې ما نه مخکې نو د هوا سره ستا د پنسا لقي نو دا وجود دې ما ته ښکاري، نو ته رسته شه او ما له اواز را کوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه. په دې چل شعیب علیه السلام له ورسو. شعیب علیه السلام چې ورته وکتل معلومات یې ته وکړل، وی دغه چل شوی دی، وی فکر مه کوه د ظالمانو نه خدای بچ کړئ، دلته د فرعون بادشاهي نه چلیږي، دغه غم خو دې ختم. جینۍ ورته وی بابا ځان سره خو به مزدور نیسې که نه، نو دې نه نیسې، مزدور له دوه صفته پکار دی، یو طاقت خو موږ ولیده خط مضبوط دی، ابورقه د لسو په یوازې راوباسي، غټه تیږه په یوازې په کوی کېښوده، یو امانتګري ولا شرط دی، نو سړی امانتګر هم دی، په لارې زما خپو ته نه دي کتلي،
نو شعیب علیه السلام ورته وایي ای بچې که زما سره دې څه وخت تېر که نو یو لور به درته په نکاح کم 8 کاله را سره تېر که 8 او که 10 دې تېر کړل نو دا به ستا مهرباني وي. موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده 10 کاله د شعیب علیه السلام سره تېر کړل 10 او شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه او دې ورته وایي موسی علیه السلام چې اوس خو ډېر وخت تېر شوی زه ځم خپل وطن ته مصر ته هلته بس مور به ووینم رور به ووینم او کیدای شي ما څوک نه پېژني 10 کاله ډېره موده ده دا ښځه به هم ځان سره بوځم وی ښځه ګډې چیلی والا ورکړه وي ښه ګډې چیلی هم ځان سره واله او دا ښځه دې هم بوځه او دننه ورشه یو چوکه راواله یو کونټی چې په لاره ګډو چیلو ته پې پاڼې غورځئ پاڼې څنډئ چې موسی علیه السلام لار چوکۍ راواغېسته شعیب علیه السلام ته دا مې راواغېست وی دا کېده بله راواله هغه یې کېښوده بله یې راواغېسته چې څنګه شعیب علیه السلام ته راغی بیا هغه کونټی وه نیکبخته زه راته ویم چې دا کېده بله راواله کېښوده بله یې راواغېسته هلته 4-5 شپږ کونټۍ پرتې وي چې کومې له به بلې له ګوتې وړه بیا به عقل لاس کې راتله شعیب علیه السلام ته زه بچې دا دې په قسمت ته دا هغه کونټۍ ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزه ځان سره راوړي یو پکې دا وه زه دا ستا نصیب کېده ځه وړه په لاره وله خدای بچې م ورکړه موسی علیه السلام په کوهې تور په غاړه کې او رب العالمین ورته پیغمبري م ورکړه او چې کله د ښځې بچی کېږي شپه ده او تیاره ده او زلزل دی نو دغه وخت کې زنانه ته د ګرمو ضرورت وي نو ښځه ورته وایي چې دا به څه کوو دا خو شپه ده نو مخامخ یې اور ولیده نو موسی علیه السلام ښځې ته وایي وایي زه ورځم دې اور سره به خامخا څوکي اور بغیر د انسان نه نی نو زه ورځم که څوک انساني تاله به راولم چې ستا د دې ماشوم د کېدو خدمت وکړي او که څه ګرم څیزونه چې درته راوړم نو ښځه ورته وایي داسې کار وکړه چې دې علاقه کې ماران ډېر زیات دي ګورې نو یو خو سپلی پخپو کړه او بل دا کونټۍ لاس کې واله نو موسی علیه السلام یې ډېره ښه ده نو چې څنګه لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور خو اور نو دې حیران دی چې خدای د ونې په سر ور بلېږي نو شونټۍ راواغېسته او هغې ته نږدې کړه نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو نو چې دې څنګه شونټۍ نږدې کوي نو ورته بره خېږي خدای دا څنګه چل دی نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته آواز وشو ای موسی انی انا ربک فاخلعن علیک زه ستا رب یم اور نه یم فاخلعن علیک پڼې وباسه انک بالوادي المقدس طوا دا خو ډېره پاکه علاقه ده پڼې دې وباسه نو دی وی الله کوم ځای اواز داسې راځي د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدلی کېږي د الله اواز انسان په هر اندام اوري د بنده د اواز په شانتې نه چې په غوږ اورېدلی کېږي نو دې سر تاوی راته وایه این انت یا رب الله کوم ځای الله کوم ځای رب العالمین ورته 2 معجزې ورکړي او اډر یې ورکړي زه فرعون له ځه وی د هغې خو په ما بدل را پورې دی فکر مه کوه هېڅ غږ مه کوه هېڅ فکر مه کوه زه له سره مردګرې مه کنه کونټۍ به دي چې کله هم تکلیف ته پېښېږي دا غورځوه اجدها به تې جوړېږي او کاغه د نه بل دلیل غوښته نو لاس ترخ کې منډه و بار راوباسه هغې نه به رڼاګانې خېږي وی الله ما له ملګري په کار دی وی زه ستا ورور هارون مې له ملګري کړه چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته هارون علیه السلام الله خبر کړی و ځکه هغه ته پیغمبري میلو وه هغه استقبال ته ولاړ ورور یې ځان سره کړه او نیک فرعون له ورغی همقسې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و نیغ په دربار ورغی او چا کې جرت نو چې ورته وایي چې په دې دربار مه راځه دا خو د فرعون دربار دی نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد هغه یو خوا بل خوا چې دا هلک څنګه راغی کونټۍ ورسره دا څه کوي چا کې جرت نو چې منې کړې وي ته څنګه راغلی لکه ورته وایي زه موسی یم ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی زه د خدای پیغمبر یم دا مې ورور دی هارون دا هم د خدای پیغمبر دی او موږ راغلي یو او بس ډېره ګناه دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه اوس هم الله دله مهلت درکړي توبه وباسه اوس هم الله دې معاف کوي توبه وباسه الله یو منه موږ د خدای رسول ومنه هغه چې خوا دې خوا کول موسی علیه السلام ته الله وی دا کونټۍ غورځوه او چې کونټۍ وغورځوه د هغې نه وجدها خمار جوړ شو او فرعون غروال منډه یې کړی زموږ بعضې کتابونه لیکي وي او یا دستونه یې وکړل او څوک وایي 6 شلې وکړل نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلی او دستونه څوک د چا شماري خو خیر خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل یره پې راله منډه یې وواله او موسی علیه السلام ته شی کنټرول کا
چې قابو که اوس که مونږ پسې خوله اوچته کړه خو غرق به م کې دا په الله یاره تېروله. موسی علیه السلام چې کونټۍ ته ګوتې کړې هغې نه واپس امسا جوړه شوه. او ته وایي ستا څه دلیل دی؟ دا دې ونه لید بیا در پرېږدم؟ نه 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 خدای ته وګوره بیا در پرېږدم دې تخت کې در پرېږدم درته. موسی علیه السلام لاره وویست دا سره وویست هغې نه رڼا ختېده خو د برګي مرض په شانتې ده پوره رڼا یې کوله. څه وایي؟ وي ته خو جادوګر یې جادوګر دله راغونډوم که تا وګټله ته به په حق یې که هغې وګټله موږ به په حقه یو. ډېره ښه یعنې داسې په موسی علیه السلام د هغه کونټۍ یره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلی شو نه فوج ته څه ویلی شو غږ یې نه شو کولی. هر شي سره به ګزاره وکړي خو چې چا سره کونټۍ وي د هغې نه مار جوړېږي والله که ورسره ګزاره وکړي معمولي غوندې داسې یو جټکه وله یو سه بله به منډه وایي. جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ ده. جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که مونږ وګټلو څه به انعام به م در کوم تنخوا پیسې هم در کوم او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به یې او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به یې غټ غټ ممبران به یې دا غټ غټ ممبران جوړوم. دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي اوس بولي لګېدلې ده ښه یو د صوبې اسمبلۍ ممبر په شپږ کروړه او په 88 کروړه خرڅېږي. ګډان او چیلي دي ګډان او چیلي چې څنګه خرڅېږي. افسوس خفه کېږئ ما مونږ هغه خلک کې سملو ته لېږلی دي هغه خلک چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي. دا زموږ مشران دي. زه افسوس کې کله پروزم یو وایي هغه غل دی بل وایي دا بل غل دی نه پوهېږو چې ساس پکې څوک دی. سپریم کورټ وایي ته غل یې کوزېږه ابل غل دی کوزېږه. های کورټ وایي نه دا نه دی ابل غل دی. دا زموږ مشران دي. د خلکو له موږ ګوټونه ورکوو دا به زموږ د قوم مشران جوړېږي. نن بولي لګېدلې ده ایم پی اګان به خرڅېږي او 8 کروڑ روپو ته پرون ما ته چا وایي چې 8 کروڑ روپو ته ممبر قیمت ورسېده. نه دا خو ډېر لوی مضبوطه تی دی دومره قیمت خو د بل چا نشته دومره پیسو باندې خرڅېږي. د کم قوم ممبر به خرڅېږي دغه قوم به دغه سپېرله دغه خینزیر له وټ ورکړي چې کم خینزیر تا نه وټ واغېسته او جومات په جومات او کوټه په کوټه وګرځېد او دی بیا خپل وټ خرڅوي او ځان خرڅوي. بهر کې دا پکې ځان نه مسله ده. خو خبره مې دې پورې کوله دا سوال خو به د خدای نه کوو که نه چې خدایا ممکن خپله یره پیدا کړي چې مونږ هر وختانه یریږو او خدای زمونږ د دې وطن مشران هم هغه جوړ کړي چې د هغوی په زړه کې ستا یری بس چې ستا یری په زړه کې نه که نه او صرف زمونږ د خرڅولو دپاره دی نو خدای داسې مه مقرروي. بهر کې زما وروڼو جادوګر یې راغونډ کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړي راوړل او امساګانې راوړل په میدان یې وغورځول او دومره ماران ته جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیه السلام باندې یره راله. او قرآن وایي وجاءوا بسحر عظیم ډېر لوی سحر یې جوړ ډېر موسی علیه السلام یره چې خدای پاکه دا خو په سوونو نه دي په زرګونو باران دي که زما کونټۍ نه جوړي او دین جوړ کړل او دا خو ډېر الله یې مه یېرېږه ورغورځوه کونټۍ. او چې موسی علیه السلام کونټۍ څنګه وغورځوله کونټۍ لګیا شوه او یو خولې په دا یو غاړه کې کړه او بله یې په دا بله غاړه کې کړه او چې شلق یې ورکړه ټول یې راغونډ کړل او خوند یې پې ونه وه غونډ یې تېر کړل او کونټۍ والا د موسی علیه السلام مار فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورلل نو په هغه د ټیزونو باران چې لیسا چې قابو کا موسی وی نه نه دې پرې خدای ته وګوره ستا د هغه رب باندې قسم چې ستا مشې قابو کا غر کې اوس منې که نه منې جادوګر پوه شو مولا پیژنې ناتخوان پیژنې جادوګر پیژنې هغې پوه جادوګر نه دی ټولو په یو جبه چغه کړې آمنا برب موسی و هارون زمونږ د موسی او د هارون په رب ایمان ټول مسلمانان شو. او فرعون څه وی پرېږدم هم چېته لاس او خپې ده نه پرې کوم ښې لاس او ګس خپه او لښکر یې راوویسته. موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه څه وکړم وي داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو دا واله وزره ته لار ښیم الله ورته لار خوله دوی تلل او فرعون ته اطلاع میلو چې سړي خو د نه وتښتېدل هغه شپږ لکه لښکر د فرعون ورپسې شي. موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وی نه دا راته الله ښودلې ده وي دا خو به دریاب ورغلې ده اوس به څه کوو هلته دریاب او دې خوا د فرعون لښکر اوس به کیسه په دې لاره ولې رالې
موسی علیہ السلام الله ته وی الله سوکم فلما ترى الفئتان قال انا لمدركون قال كلا الله را لاندې کړو هغه را ورسېدل الله وی نه اسم نشي کوله ورده په دریاب دی تور نږدې چې نږدې شوی کونټه ولا یوسا کونټه یو دریاب کې خدای دولس لارې جوړ کړ هوا پکې وچلې د ځمکه مچشوا او اړه روکه چې بلومبې لار د پلان کې قوم دویمه د پلان کې دریمه د پلان کې چې ازدحام جوړ نشي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیہ السلام سره د قومه پورې و او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی وملیدل دومره زما روب د چې الته مو دریاب راته وشلید او چې را نږدې شو کنه نو بیا په یاره ټرتار په ولګید ټرتا یاره سینه چې وردن نشو چې ته غرق نشو رسول الله مبارک فرمایي وی جبرئیل علیہ السلام راتوي چې اس په اخوا دی خوا کول اس په مولد قیزینه اونې ولو کلاس په ورکو را دنه میکړه او ټول قوم ورپسې په غلار را دنه شو او چې څنګه د دریاب دی میانسته شو موسی علیہ السلام اوته بیا ولا کونټه یوسا چې کونټه یو لا دریاب په او جنگید شپږ لکه فوج فرعون ټول خدای غرق کړل تباش رسول الله مبارک فرمایي بخاری کې حدیث دی چې جبرئیل علیہ السلام راته وی چې اے د الله رسوله ارمان کاغه وخت لیدلې وي ما د دریاب د ویخ نه توره خټه راوویسته او د فرعون په داخله کې به منډله په داخله کې د مارونو د ظالم انجام تاسو ولید شپږ لکه بعض علما لا ډېر یاد شپږ لکو ظالمانو فوج پولیس سره خدای په دریاب غرق کړ او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیلو الله حفاظت وکړه او بیا په کم میدان ته چې موسی علیہ السلام لاړ هلته ولا من او سلوه راځي ترنجبین راځي سیسه ملزان راځي هغه خوري او د اوریځې سورې په د پاسه ګرځي او د موسی علیہ السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه وبس کی هغه مصر هغه باغونه هغه کورونه هغه کلی هغه سره هغه سپین ټول خدای موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل له ورکل او فرعون دغه قوم خدای هلاک او تباہ کړ دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ظالم له موقع ورکي خو چې کله اونیسی نو بیا نه پریږدي او دی وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم اے بندگانو د ظلم نه ځان وساته فان الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ باندې تیاری وي تیاری بهر کې دې کې سبا د خبرې پاتې شوي که موقع ان شاء الله آینده جمعه بم په پټه لګوندې خبرې وکړو او صرف دومره خبره تاسو په مخ کې एकदम چې د ظلم نه بزان ساتو مخلوق خدا باندې ظلم به نکو او د خدای نه به دا یو سوال کوا چې الله ممو ظالمان که ممو مظلومان که ظالم شوي بیا تبعیده که مظلوم شوي نو بیا تبعیده دا سوال نبی علیہ السلام هم غوښتي دي دا به مونږ هم غواړو او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم پسله پیدا کړی دی هغې کې به استعماله د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلې کېږي نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مو ښه راکړه بیان به وکړو رب العالمینه ته مو د ظلم نه وساتې خدای مو ظالمان کې مو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتې او مخلوق زمونږ د شر نه وساتې الله مو د بیمارو نه وساتې خدای که څوک بیماران دي ته ولا شفا ورکړي الله روغ صحتونه ولا ورکړي او چې کوم مردگان دي الله ته مغفرت نصیب کړي